په یو قدسي حدیث کې الله سبحانه وتعالى فرمای: یا عبادی كلكم ضال الا من هدیته. زما بندگانو تاسو ټول گمراه یاستئ مگر هغه خلق گمراه ندي چاته چې ما هدایت کړی دی. نو زما هدایت وغواړئ زه به تاسو ته هدایت وکړم. ستا د خلقت او پیدایښت یوازینی موخه د الله سبحانه وتعالی پیژندل او عبادت کول دي. د هدایت په برخه کې لومړنۍ کږېدنه شیطان ترسره کړه او وی ویل: قال رب بما اغویتنی، ای زما ربه ځکه چې تا بې لارې کړی یم. هغه د خپل ګمراهۍ او بې لارېتوب پړه او ملامتیا په الله سبحانه وتعالی واچوله ترڅو خپل ځان بې ګناه ثابت کړي، او کله چې په جهنم کې د هغو پیروانو ته چې خلق به یې ګمراه کول جهنمیان ووایي چې تاسو موږ ګمراه کړو، دوی به د شیطان عین بهانه او پلمه تکرار کړي او وبوایي: لو هدانا الله لهدیناکم، که الله موږ ته هدایت کړی وای نو موږ به خامخا تاسو ته لارښوونه کړې وه. جالبه خدا ده چې الله سبحانه وتعالی په خپله فرمایي: فیضل الله من یشاء ویهدی من یشاء. نو الله گمراه کوي هغه څوک چې وغواړي او هدایت ورکوي هغه چاته چې وغواړي. اوس نو شبهت دا ده چې که چیرې یو شخص گمراه دی خو الله گمراه کړی، د ده خو پکې کوم تقصیر او ګناه نشته؟ جواب یې دا دی چې الله سبحانه وتعالی تا ته خپل ځان د الهادي یعنی لارښوونکي په توګه معرفي کړی دی، نه د المضل یعنی ګمراه کوونکي په توګه، ترڅو پورې چې ته له ګناه کولو وروسته هغه سبحانه وتعالی ته ورګرځې او توبه کوي. لارښوونه د هغه له خوا نه تا ته ډالۍ ده، او که د هغه سبحانه وتعالی نه په مخ اړولو او ګناه کولو ټینګار کوي نو بیا ستا په حق کې ګمراهي د هغه سبحانه وتعالی عدل دی. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. نو کله چې دوی د الله د حکم نه کاږه شول الله د دوی زړونه کاږه کړل او الله نافرمانه قوم ته هدایت نه کوي. مگر الله ژمنه کوي او وایي چې ترڅو پورې چې ته د الله سبحانه وتعالی په لوري ورځې هغه به هیڅ کله له تا نه مخ وانړوي. څنګه کیدای شي چې ته د الهادي هدایت وغواړې او هغه تا ته هدایت ونه کړي؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. او هغه کسان چې زموږ په دین کې کوښښ کوي نو موږ به دوی ته خامخا ضرور خپلې لارې وښیو. هغه سبحانه وتعالی له پخوانه خپله دروازه خلاصه کړې ده، مګر د الواحد او الاحد په څیر ته باید نورې ټولې دروازې بندې کړې ترڅو د هغه دروازې ته ورسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدایت یو ډیر ښکلی تصویري مثال وړاندې کوي او وایي چې الله سبحانه وتعالی د یوې نیغې لارې مثال ورکوي. داسې یوه لاره چې دواړو خواو ته یې دیوالونه دي، دغه دیوالونه دروازې لري او دغه دروازې پردې لري. د لارې په سر کې یو آواز کوونکی آواز کوي او وایي: ای خلکو ټول په همدغه نیغه لاره ځئ او ګمراه کیږئ مه. کله هم چې یو څوک وغواړي چې د څنګ دروازې پرده پورته کړي بل آواز کوونکی له بره نه آواز کوي او وایي چې افسوس پتا مې خلاصوه، که خلاصه یې کړې پکې وبلویږي. نو دغه نیغه لاره اسلام دی. دیوالونه د الله سبحانه وتعالی حدود دي، دروازې هغه څه دي چې الله سبحانه وتعالی حرام ګرځولي دي. د لارې په شروع کې آواز کوونکی د الله سبحانه وتعالی کتاب دی، او له پورته نه آواز کوونکی هغه نصیحت دی چې الله سبحانه وتعالی د هر مؤمن په زړه کې ځای پر ځای کړی دی. اوس که د مثال په اړه فکر وکړئ نو وبه پوهیږي چې د څنګ دروازې ته ننوتل کوم ګران کار نه دی، مګر که یو ځل ورننوتې
بیا نیغه لاره نشي لیدی. شیطان ته هیڅ فرق نه کوي چې ته کومې دروازې ته ورننوځې. هغه خوښ دی تر هغه وخته چې کولی شي ستا او د الهادي ترمنځ واټن رامنځته او ستا ټول معنویات ختم کړي. نو که چیرې په یوې ګناه کې بند پاتې یې او نشي کولی ترې راووځې، الهادي ته غږ وکړه تر څو د ګناه له تیاره کندې نه دې راوباسي. او دا په یاد ولره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډیره کوله چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ای د زړونو اړونکیه زما زړه ستا په لاره باندې ثابت ولره. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. او الله د سلامتی کور ته بلنه کوي او چاته چې وغواړي هغه ته د نیغې لارې هدایت کوي. الهادي هغه چاته وایي چې ته او ټول مخلوقات د هدایت سره پیدا کړي یاست. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دو ویل زموږ رب هغه ذات دی چې هر شي ته یې د موافق شکل ورکړی دی او بیا یې هدایت ورته کړی دی. په کائناتو کې موجود هر اتوم خپل مدار پیژني. هغه نوی زیږیدلی ماشوم چې لا تر اوسه لیدل هم نشي کولی د مور سینه پیژني. الوتونکي مرغان له یوې لویې وچې نه بلې لویې وچې ته سفر کوي بې له دې چې قطب نما ورسره وي. او موږ هم په دې پوهیږو چې بیرته خپل رب ته په ورګرځېدو سره خپل ابدي کور جنت ته داخل شو. کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راولېږل شو، الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نو چا چې زما د هدایت پیروي وکړه نو پر هغوی باندې نه هیڅ ویره شته او نه به هغوی غمجن کیږي. ته قرآن شروع کوي د الحمدلله رب العالمین سره، یعنی ټولې ستاینې او ښه صفتونه د الله لپاره دي چې پالونکی د عالمیانو دی. او بیا سم دستی ستا بنسټیزه غوښتنه دا وي چې اهدنا الصراط المستقیم، موږ ته نیغه لاره وښایه. او بیا چې جنت ته داخل شي نو وایي الحمد لله الذي هدانا لهذا. دا داسې ده لکه د قرآن لومړۍ صفحې څخه د جنت تر وروستۍ درجې پورې ستا کیسه هدایت سره پیل کیږي او هدایت سره پای ته رسیږي. کله چې ته د هدایت دغه ډالۍ په واقعیت سره وپیژنې، ته به د ډالۍ درکوونکي سره مینه پیل کړې. په عربي ژبه کې د هدایتون او هدیتون چې ډالۍ ته وایي مصدر یو دی. ځکه کله چې یو څوک تا ته ډالۍ درکوي، ستا زړه د هغه طرف ته میلان کوي. او کله چې ته په هدایت باندې عمل وکړې، الله سبحانه وتعالی ستا ایمان ډیروي. نو بیا دغه هدایت ستا شعور وګرځي او حق درته یوازې حق نه ښکاري بلکې حق احساسولی هم شي. او دې درجې ته رشد یعنی عقلی او فکری پخوالی وایي. امام غزالی رحمه الله فرمای رشد دې ته وایي چې الله سبحانه وتعالی تا ته له نښو نښانو پرته هدایت کوي. دا داسې ده لکه ته چې په یوې لاره باندې د ډېر تګ راتګ له امله دومره بلد شوی چې نور جی پی ایس ته اړتیا نه لري، او یا هم د خپل ښوونکي د پخوانیو لارښوونو په اساس د هغه د راتلونکو غوښتنو اټکل کولی شي. له همدې امله به یې 4 خلیفګانو ته الخلفاء الراشدین المهدیین ویل، ځکه چې دوی یوازې په هدایت باندې نه بلکې د عقلي او فکري پخوالي لرلو ترڅنګ د هوښیارتیا او سم تدبیر څخه برخمن وو.
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. او لیکن الله تاسو ته ایمان محبوب وګرځاوه او هغه تاسو په زړونو کې ښایسته کړ او تاسو ته کفر، فسق او نافرمانی کول ناخوښ وګرځول او همدغه کسان په نیغه لار دي. همدغه خلق الراشدون دي، یعنی په نیغه لاره هدایت کړی شوي دي. نو رشد دې ته وایي چې الله سبحانه وتعالی نه یوازې دا چې ستا ذهن ته لارښوونه کوي، بلکې ستا هیلې او غوښتنې هم بدلوي او د حق په لور یې اړوي. هغه سبحانه وتعالی ستا په زړه کې ایمان خوږ کړی او ګناه یې ترخه کړې ده. کله چې د عمران بن حسین رضی الله عنه پلار مسلمان شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا وښوده: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ای الله، ما ته سمه لار او سم تدبیر را وښایه او ما د خپل نفس له شر نه وساته. الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام په اړه فرمایي: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. او یقینا موږ ابراهیم ته د هغه هدایت لدین مخکې ورکړیو او موږ هغه پیژانده. الله سبحانه وتعالی په دې پوهېده چې د ابراهیم علیه السلام په زړه کې څه دي، نو الله لارښوونه د هغه طبیعت جوړ کړ. په حج او عمره کې مرشد هغه لارښوونکی دی چې حرمین د خپل لاس د ورغوي په څیر پیژني او پکې بلد دی، ځکه چې ډېرو خلکو ته یې ډېر ځلې لارښوونه کړې او کولی شي چې تا ته هم د هر رکن د ادا کولو په طرف هدایت او لارښوونه وکړي. ته د حج او عمرې ادا کولو نه مخکې شاید ډېر کتابونه ولولې یا هم ډېر ویډیوګانې وګورې، مګر بیا هم یو مرشد ته اړتیا لري چې د هر عمل ادا کولو ځای ته دې لاس نیولی بوزي. له همدې امله که چیرې ته تل د نفس غوښتنو ته لبیک وایې، نو نافرماني ستا دویم طبیعت ګرځي. مګر که چیرې ته تل د ایمان غوښتنې پوره کوي، اطاعت ستا دویم طبیعت ګرځي. نو په هغې لارې باندې نورې ټولې دروازې بندې شي او ته مخامخ په نیغه لار روان شي، او دغه لار نور دی. الله نور السماوات والارض. الله د اسمانونو او ځمکې نور دی، او هغه سبحانه وتعالی تعالی ډېرو تیارو څخه یوې رڼا ته راوباسي. د ګمراه کېدو لارې ډېرې زیاتې دي، مګر د هدایت لاره یوازې یوه ده. نو ته نه یوازې دا چې د څنګ په دروازه له ننوتو نه ځان ساتي، بلکې هڅه کوي چې د رڼا هره پرده لرې کړي تر څو د هغه سبحانه وتعالی لا ډېره ښکلا ووینې. الله سبحانه وتعالی النور دی، مګر په یاد ولره چې هر څوک د هغه د نور او رڼا نه په ورته ډول برخمن کېدی نشي. فزیکي رڼا تا توانا کوي چې فزیکي شیان وکتلی شي، مګر معنوي رڼا ستا زړه توانا کوي چې په معناګانو باندې وپوهیږي او وسعت ورکړي. ان النور اذا دخل الصدر انفسح. کله چې نور زړه ته ننوځي، زړه پراخیږي او خلاصیږي. که چیرې تا د ګناهونو په یوې تیاره وادي کې خپله لاره ورکه کړې ده، او هر څومره چې پر مخځې وادي لا پسې ژوره کیږي او تیاره لا پسې ډیریږي، لا لهانده سرګردانه او پریشانه په تیاره وادي کې ګرځي، غمونو، سوچونو او زړه تنګون پسې اخیستی یې. همدغه هغه وخت دی چې ته باید النور ته خپل سر په سجده کېږدې،
د هغه نه هدایت وغواړي، هغه به ستا په زړه کې داسې نور پیدا کړي چې د همدغه نور په واسطه به ته د ګناهونو له تیاره وادي څخه د ایمان رڼا ته راووځې. امام شافعي رحمه الله فرمایي که چیرې ته ملا وتړې او د رڼا دغه کتاب یعنی قرآن 1,000,000 ځله ولولې، په هر ځل لوستلو کې به نوې فایدې ترلاسه کړې، ځکه چې په هر ځل لوستلو سره ستا زړه پراخه کیږي. او امام مالک رحمه الله فرمایي علم دې ته نه وایي چې ته په څومره حدیثو باندې پوهیږي، بلکې دا هغه رڼا ده چې الله سبحانه وتعالی یې ستا په زړه کې ږدي، مطابق د هغو قدمونو چې ته یې د هغه په لوري اخلي. نو هر څومره چې ته د الله په لوري ورځې، په هماغومره اندازه به ستا لاره روښانه کیږي. او ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې مسجد ته تللو نو دا دعا به یې ویله: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اے الله زما په زړه کې رڼا واچوه، زما په ژبه کې رڼا واچوه، زما په اورېدو کې رڼا واچوه، زما په لیدو کې رڼا واچوه، تر دې چې هغه صلی الله علیه وسلم به دې ځای ته ورسېدو چې وجعلني نورا، او ما نه رڼا جوړه کړه. او کله به چې د ستونزو له تیارو سره مخ شو نو دا دعا به یې ویله: اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. زه ستا د مخ په هغې رڼا پورې پناه نیسم چې ټولې تیارې پرې لرې کیږي. ته که په هر ډول تیاره کې قرار لري، که هغه د خواهشاتو تیاره وي او که د ناهیلیتوب، د الله نور او رڼا دې ترې راباسي. له همدې امله الهادي تا ستا له مغشوشوالي او وارخطایۍ څخه راباسي. الرشید ستا ذکاوت او پوهه زیاتوي ترڅو په سم تدبیر سره کړنې او اعمال ترسره کړي. النور په خپل رڼا سره ستا زړه، ستا لیدلوری او ستا لاره پراخه کوي، او ته بیا په هر څه کې د خپل رب دلایل او شواهد مشاهده کولی شي. په دې کورنۍ کې د هغه سبحانه وتعالی وروستی نوم المبین یعنی ښکاره او څرګند دی. المبین هغه څوک دی چې هر شی ښکاره کوي او څرګندوي. المبین هر هغه چاته ښکاره دی څوک چې نښې او نښانې لټوي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. د الله لجانبه تاسو ته رڼا او روښانه کتاب راغلی دی. المبین د مخلوقاتو په هر کونج کې درته نښې ایښي دي ترڅو ته هغه هیر نه کړې، او خپل وحی په دلایلو سره ډکه کړې ده ترڅو ته هغه رد نه کړې، او ته د هغې رڼا په اساس چې په خپل زړه کې لیږدوي کولی شي د هغه د وجود لا ډیر نور دلایل ځان ته معلوم کړي. له همدې امله 2 کسان د عین آیت د لوستلو نه یو شان فایده نه اخلي. یو کس یې سرسري لولي او تیریږي، او بل کس چې عین آیت ولولي له ډاره پره پیدا شي. یو کس د اسمان ستورو ته ګوري او تیریږي، مګر بل کس چې وګوري وایي سبحان الله. په اسلام کې د الله سبحانه وتعالی لخوانه د خپلو بندگانو پوهونه په اشراف او مالدارو پورې محدوده نه ده، بلکې الله سبحانه وتعالی یو بې سواده بانډچي او یو ډیر عالم او پوه انسان ته د هغوی د فهم مطابق خپل ځان څرګندوي. مګر کله داسې هم کیږي چې الله سبحانه وتعالی یو گمراه بنده ته په ناڅاپي او سمدستي ډول هدایت نصیب کړي. عمر رضی الله عنه د خپل کور نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو په نیت ووته. الله د خپل ځان ته متوجه کړ، مسلمان شو، او اوس یې قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې قرار لري.
ځینې خلک شاید دا وایي چې بعضې غیر مسلم خلک ډیر ښه انسانان دي مګر د کفر په حالت کې مري او هدایت ورته نه کیږي. دا ولې؟ ځواب یې دا دی چې الله ډیر ښه پوهیږي چې څوک د هغه د هدایت مستحق دی. موږ خو یوازې د خلکو ظاهر ته ګورو مګر الله د خلکو په زړونو خبردار دی. ته شاید خلک اسلام ته راوبولې، د هغوی د خلاصون او نجات لپاره اوښکې تویې کړې، مګر یوازې الله دی پوهیږي چې د هغوی په زړونو کې څه دي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بلا شکه ته هدایت نشي کولای هغه چاته چې ته یې خوښوي، او لیکن الله هدایت ورکوي چاته چې یې وغواړي، او هغه ښه عالم دی په هدایت موندونکو باندې. او د قیامت په ورځ به موږ ټول حیران شو کله چې وګورو چې یو عالم او شهید د خپلو بدو نیتونو له امله جهنم ته وغورځول شي، او یوه زانیه یوه تږي سپي ته د اوبو ورکولو له امله جنت ته داخله کړی شي. ځکه چې الله سبحانه وتعالی د زړونو اخلاص ته ګوري او موږ یوازې ظاهر ته ګورو. نو د خپل ځان نه دا پوښتنه وکړه چې الله همدا اوس ستا په زړه کې څه ته ګوري، اخلاص او که ځان ښودنې ته. یا هادي لارښوونه راته وکړه کله چې زما زړه لاره ورکه کړي، د هرې هغې لارې نه چې پای یې ګمراهي ده ما وژغوره. ستا هدایت ما ته نږدې تر کړه نسبت هغو شکونو ته چې زما په سینه کې دي، او ثابت تر یې کړه نسبت هغو غږونو ته چې ما مغشوشوي. یا رشید ما ته د حقیقت او حق پیژندل آسانه کړه، ایمان مې په زړه کې خوږ کړه، پرهیزګاري زما طبیعت او ګناه مې له پامه بده وګرځوه، او ما ته داسې حکمت را نصیب کړه چې د خپل نفس د شر نه پرې ځان خلاص کړی شم. یا نور ټولې هغه تیارې چې زه یې په خپل زړه کې لیږدوم روښانه کړه. ستا نور او رڼا زما په ټول بدن راووروه تر څو زه ټول نور جوړ شم، او بیا چې هر څه ته ګورم نو تا را په یاد کړي. یا مبین زما په زړه او چاپیریال کې ستا نښې روښانه کړه، په هر ازمیښت کې ستا نغښتي او پټ درسونه ماته څرګند کړه، او بیا هیڅکله توفیق مه راکوه چې ستا له نښو مخ واړوم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها